یخ ډیر زیات ده او دا ویډیو به زر وکم. په دې ویډیو کې یو موږ سره پرتوګ ده دلته او یو کوزه ده. ډیر زیات ځوانان چې کله هغوی د شپې له طرف نه شیطان یې وغولوي یا مثلا ورته ضرورت پیښ شي نو دوی حیران چې اوس موږ څنګه ولامبو. دا ژمی ده او په دې کې سخت حالاتو سره انسان مخامخ کیږي. نو څنګه کولی شو چې موږ په اسانۍ سره د خپل ځان پاک کو بېله دې نه چې په تکلیف شو او بېله دې نه چې موږ نه مونځ قضا شي. نو زه به تاسو ته انشاءالله په دې ویډیو کې لنډ د نبي علیه الصلاة والسلام د غسل طریقه وضاحت در کوم او دا چې موږ پرتوګ څنګه له نجاست نه پاکولی شو او موږ ته څومره اوبه کفایت کوي. آیا که یو ځوان فقط اودس وکړي او غسل نشي کولی نو د ده مونځ صحیح کیږي او که نه تیمم په کوم حالت کې وهلی شي. دوستانو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، انشاءالله تاسو به دې کې ډېر څه زده کړئ. اوله خبره خو دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام به غسل په دې ډول باندې کاوه چې اول به استنجا ووهله. اول خو به لاسونه مینځلي، بیا له هغه نه وروسته استنجا، له استنجا نه وروسته به اودس وکړي. اودس به وکړي لکه څنګه چې سړی د مانځه لپاره اودس کوي. ته په دې اودس کې پښې هم مینځلی شي او که پښې دې ونه مینځلې په اخره کې هم ته مینځلی شي، هېڅ کومه خبره او مشکل نشته. یعنې دواړه صحیح دي چې په دې اودس کې ته اول کې پښې هم ومینځي او یا یې ونه مینځي، په اخره کې بیا ومینځي، غسل سره یو ځای ومینځي. کله به چې اودس وکړي له هغه نه وروسته به یې په سر مبارک باندې اوبه راواچولې، په ښۍ اوږه باندې او بیا په چپه اوږه باندې او ټول بدن به یې ومینځي. نبي علیه الصلاة والسلام د غسل طریقه مسنونه طریقه همدغه ده. اوس که چېرته تاسو ته داسې یو ځای ته لاړئ چې هلته وضعیت ستاسو خراب شو او تاسو ته جنابت حالت پیدا شو، ډېر زیات ځوانان دي هغوی وایي دې کې خو اوس موږ شرمیږو، څنګه پردي کور کې چې ته تللی میلمه هلته څنګه غسل کولی، دې کې شرم څه خبره ده ځوانه؟ ای مسلمانه هېڅ د شرم خبره نه ده. دا عذر خو هر چا ته پیدا کیږي، دا ضرورت هر چا ته پیدا کیږي. انسان کمزوری ده، دې کې د شرم او د حیا هیڅ خبره نشته. ته ورته ووایه کور والا ته چې تا ته اوبه راوړي او ته کولی شي په ډېره ښه طریقه باندې بغیر له دې نه چې تا باندې هغه بدګمانه شي او یا په چا باندې بدګماني وکړي، هیڅ کوم حرج او مشکل نشته. هغه به اوبه درته راوړي او ته به ولامبي. او که چېرته اوبه پیدا نه شوې کولی شي چې ته ووځې لاړ شي، حمامونه شته دي الحمدلله په اکثره ځایونو کې، سهولتونه شته دي. یا کولی شي مسجد ته لاړ شي، په مسجد کې هم څه ناڅه دومره سهولتونه خو موجود دي که نه. د جماعت قاري صاحب ته ووایه هغه به درته لږ اوبه درکړي. اوس دوستانو دې کوزې ته راځو. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې راځي وایي نبی علیه الصلاة والسلام به اودس کاوه په یوه پیمانه باندې. یوه پیمانه هغه دومره ده چې دغه لاسونه یو سړي میانرو انسان لاسونه دي هغه ډک له اوبو نه، په دغو اوبو باندې به نبي علیه الصلاة والسلام اودس کاوه او غسل به څومره اوبو باندې کاوه هغه اندازه دوغره یوه کوزه ده. دا کوزه وینئ، دا لوټه دا ما په خپله باندې پیمانه کړه. په دې کې 2.9 یعنی 2900 ګرامه اوبه په دې کې راځي، یعنی څه کم 3 کیلو اوبه په دې کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام به چې غسل کاوه، دا په صحیحینو کې دا حدیث، هغه به غسل کاوه، د هغه د غسل د اوبو اندازه چې ده هغه له 2600 ګرامه نه واخله تر 3000 پورې. صحیح شوه. نبی علیه الصلاة والسلام به یعنی څه کم 3 لیتره اوبو باندې غسل کاوه. څومره ماشاءالله کمې اوبه به هغه استعمالولې او څومره به هغه میانروي کوله. نن سبا خو چې دا دوستان لاړ شي او تشناب ته ننوځي نو دا شوړه او دا اوبه په ځان باندې راخالي کوي او دا انسان اسراف کوي. ګوره اسراف دا منع ده په شریعت کې. اسراف کول دا حرام دي دوستانو. په هیڅ وجه باندې ته هم دا اسراف مه کوه. نو که چېرته تا ته غسل یو دم ضرورت پیدا شو او ته جنوب شوې، پردي کور کې چې ته بیخي حل هم ونه وایې چې ما زه جنوب شوی، فقط یوه کوزه اوبه وغواړې، په دې یوه کوزه اوبو باندې ته لامبلی شي. دا کوزه دا د نبي علیه الصلاة والسلام د پیمانې سره تقریبا برابره ده. په دغه اندازه باندې یا له دې نه معمولي لږ غوندې زیات نبی علیه الصلاة والسلام په دې اوبو باندې غسل کاوه او لامبل بیا. او ماشاءالله څومره غټ جسم او ویښتان به هم زیات و. نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې غسل کاوه. نو ته مسلمانه څنګه په دې باندې نشي لامبئ؟ او بیا چې کله ته ضرورت درته پیښ شي، کله که ضرورت پیښېده، بالکل په دې یوه کوزه اوبو باندې ته غسل کولی شي، مکمل لامبلی شي. دا ضروري نه ده چې تا نم داسې شوباړونه رواني ته فقط دا خپل جسم دی په دې لون که او بیرته وچ کا، بیرته به راوځي. د کور والا په تا باندې بیخي خبریږي هم نه، که ته چېرته ډېر شرمناک وي بیخي د باندې خبریږي هم نه چې ده اودس کړی ده او که یې غسل کړی. اوس که چېرته عادي حالاتو
ته لاړې تشناب ته صحیح ده هم شامپو استعمال که هم صابونونه استعمال که ځان دې ښه کیسه که ښې وموښه پاک کړه خو چې کله اضطراري حالات وي بالکل په دې کمو اوبو باندې باید ته ګزاره وکړي دا د نبي علیه السلام سنت طریقه ده همیشه لپاره کوشش وکړئ چې ځان په کمو اوبو سره عادت کړئ که کله ضرورت و او له څه ناڅه اضافي تاسو اوبه مصرف کړئ خو مشکل نشته خو دا چې ته هر وخت په ځان باندې سطلونه را اړئ دا خو ته اسراف کړي دا خو ته ګناه کوي او په دې باندې به تا د الله جل جلاله پوښتنه کوي په دې حمامونو کې چې خلک لاړ شي او شروع کړي بس شاور ته ولاړي یو ساعت په دې تشناب کې دی تېروي ښه چې اوبه د بیچاره حمام والا دي نو ته خو مسلمان یې کړه ته ولې باید دا رقم اسراف وکړي ته خو اسلام خو تا ته اجازه نه ده درکړې چې ته دومره اسراف وکړي نو د دې په خاطر باندې تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د خپل ضرورتونه پوره کړئ اوس راځو دوستانو د دې پرتوګ مسلې ته که چېرته دا پرتوګ تاسو اغوستی یو مثلا او دا بېلمازه شو ډېر ځوانان دي چې هغوی دا پرتوګ مکمل ایسته کړي که نه او یا نه پوهېږي چې څنګه یې پاک کړي که چېرته تاسو نه چې کومې اوبه وتلي دي هغه ته مني ووایي هغه په دې پرتوګ باندې لګېدلې وي او وچې وي کلکې وي ولاړې وي که نه نو تاسو کولی شئ چې هغه وګروئ په ګرولو باندې پاکېږي نبی علیه السلام پرتوګ هغه به عائشه رضی الله عنها هغه به په ګرولو باندې پاکاو دا په احادیثو کې راغلي دي لیکن که چېرته ستاسو دا پرتوګ لوند و په هغه اوبو باندې نو بیا به همدغه ځای چې څومره لوند شوی ده له ورا ښکاره کېږي که نه همغوره ځای به راونیسئ مثلا داسې او بس په اوبو باندې به یې ومینځئ په اوبو باندې ومینځئ دا بالکل پاکېږي اوس که چېرته بیا هم کوم داغونه پاتې وو هغه یا اثرات یې پاتې وو چاپونه پاتې وو د هغه اوبو هغه ته هېڅ اعتبار نشته ډېر زیات ځوانان په دې اړه ډېر تشویش کوي 4 وارې 15 وارې 6 وارې دوی دا پرتوګ بینځي دې ته هېڅ ضرورت نشته چې تاسو دومره دقت پکې وکړئ فقط چې هغه اثرات یې لاړ شي پرتوګ پاک ده که څومره هم په دې کې چاپونه پاتې وي یا پکې اثرات پاتې وي نو په دې اړه هېڅ تشویش مه کوئ ګورئ دوستانو دین کې الحمدلله ډیر اسانی ده ډیر سهولت که تاسو په دې باندې پوه شئ او دا زده کړئ نو ان شاء الله تاسو ته به هیڅ وخت کې هم بیا مشکل نه وي اوس دوستانو راځو دې خبرې ته چې په کوم حالت کې موږ تیمم وهلی شو ډیر زیات ځوانان دي هغوی د شرم په خاطر باندې دا چې زه شرمېږم بس وایي زمینه نه ده برابره دا څنګه زمینه ده دې ته خو زمینه نه وایي چې ته فقط دا وایي چې زه شرمېږم او بس تیمم ته لاړ شي یا دوی دا وایي چې زه فقط اودس وکړم راشم په مانځه ودرېږم نه دوستانو په دې حالت کې چې اوبه برابرې دي یا ته فقط د شرم په خاطر باندې غسل ونه کړې ګوره ستا مونځ نه قبلېږي او ته سخت ګناهګار سخت ګناهګار ته باید خپله پلټنه وکړې اوبه پیدا کړې ځان ته که چېرته ته مریض وي او ته ډارېدې چې دا مرض به زما د دې غسل په وجه باندې زیات شي بالکل ته تیمم وهلی شي الحمدلله دین کې اساني دي یا مثلا یو نفر د سپینګیری ده یا بوډا ده یا ضعیف ده او هغه پوهېږي چې ما ولامبل بس مړ بشم وضعیت به تر دې حالت خراب چې مړ بشم نو بیا په دې حالت کې هم تیمم وهل دا جایز دي صحیح شوه او یا د سره دا یره وي چې زه یخ ډېر زیات ته که زه ولامبم نو زه به مریض شم بس صحیح ده ته بیا هم تیمم وهلی شي هېڅ مشکل په دې کې نشته خو دا چې ته فقط اودس وکړې او راشې نه مانځه باندې ودرېږې دا مونځ تا نه قبلېږي چې اودس کولی شي معنا دا ده چې اوبه شته دي ته کوشش وکړه چې اوبه استعمال کړي یا بعضې حالات داسې راځي چې نه همسایه سره اوبه شته نه په جومات کې اوبه شته نه په کور کې شته په هېڅ ځای کې اوبه نه پیدا کېږي بیا بالکل شریعت تا ته اجازه درکړې ده مونځ دې مه قضا کوه او تیمم ووهه مونځ دې وکړه دوستانو مونځ ډیر مهم ده ډیر مهم ده کوشش وکړئ چې مردار او خچن ونه ګرځېږئ د خپل وس مطابق ان شاء الله کوشش وکړئ چې زر تر زره جنابت حالت له منځه یوسئ ډیر زیات ځوانان متاسفانه هغوی د سحر نه په اودس واوړي دوی تر ماسپښیمه همداسې مردار او د جنابت حالت کې ګرځي او یا تر ډیره اندازې تر ماسپښیمه تر مازدیګره بیا ګرځي راګرځي ستاسو په ژوند کې به څه برکت راشي ستاسو په ژوند کې به څه خوشحالي راشي او تا باندې به سمدستي مستقیما شیطان حمله کوي د الله سره به دې رابطه پرې نو کوشش وکړئ چې کله تاسو باندې جنابت حالت راته نو زر تر زر لامبئ او ځان پاکوئ ان شاء الله په دې کې به ستاسو خوشحالي وي او په ژوند کې به الله جل جلاله ستاسو ډیر برکت او خیر راولي مینه او مننه